بیا یو خبره زه بار بار کومه چې په نورو قومونو باندې به جسمانی عذاب راتلو، لکه د فرعون په قوم باندې جسمانی عذاب راغی ټول له وکړه، په پاکستان باندې ذهني عذاب نازل دی، ذهني عذاب. بیا به یو خبره مادام کوله چې هر سړی ذهني طور پریشان دی. اوس نن ور سره دا وورئ چې یو گدا دی، گدا هغې ته وایي چې خیر غواړي، او یو شاه دی. دې وخت کې د پاکستان 4 مشران دي، 4 یو صدر دی، یو وزیر اعظم دی، یو چیف جسټس دی، او یو آرمی چیف دی. 4 مشران دي. نو د ملنګ نه والا د خیر غوښتونکي نه تر دې 4 بادشاهانو پورې ذهني طور پریشان دي که نه دي؟ که ته ذهني طور الله دې ته پریشان کړی چې غرمې له مې د روټۍ درک نه لګي، نو هغې ذهني طور دې ته پریشان کړي دي چې سبا له کېدی شي زما حکومت نه. نو تا نه د هغه پریشاني ګوره ډېره زیاته ده چې څومره سړی زیات غټي عمره پریشاني هم زیاته وي. تا سره خو به صرف دا غمي چې د مړي خبره ده، ملایکو ته تپوس وکړو په قبر کې چې من ربک، هغې ورته ویل مړي ویل ویل من ربک، ویل څه رب کې یو قپ مړی بنی وګې ما ملایکو ته وي. نو تا سره خو به صرف د قپ مړی غمي که نه چې وګې ما، لیکن لوی غم هغه دا دی چې سړي سره د اقتدار غمي، د بادشاهي غمي. بیا لغوندې عقل نه کار والی، عقل او سوچ نه چې نن ستا د دې ملک په دې اسمبلو کې دا جګړې پسې دي. لږ سوچ هم چېرته کړی؟ قسم په خدای دی که دومره بېهوده قوم، دومره بې سوچه قوم، دومره د عقل نه لرې قوم په مخ د ځمکه وګورې لکه زمونږ د ملک چې دی، اړ په خبره نه پوهېږي. به د ګډې روړ دی خو چې چا ورته شنه پاڼه وښود هغې پسې بیا بیا نارې وایي. زمونږ دا قبایل اول وګورئ، اواز کوي چې 70 لاک قبایل دي، 70 لاک قبایل موجود دي او تر اوسه پورې دومره غوندې کشمیر ته نشي اخیستی. ده که نه ده؟ 70 لاک قبایل خو شته که دومره غوندې کشمیر دی او د هندونه یې نشي اخیستی. تا به څه ویلې چې هندوان څه شي؟ 100 پاپړ دی یو لوړ، 100 پاپړ دی یو لوړ. نه نه پاپړ ته په مخه کړی که نه کړې؟ کړت کولی شي، کړت وکړې در نه پرت وباسي. ته خو ټټ وکړه هندو ته. 70 لاک قبایل هم شته، پړانګان هم شته، زمري هم شته، نهنګان هم شته، په خپلو کې هر څه شته. به دغې لوري ته ناست وو چې دغه دا څه ورته وایي د قبایلو الکشن چې دی هغه د بالغ رایدهي باندې شي، چې ځکه چې زمونږ د ښځې غریبان هم ووټ ورکولو قابلې شي. په هغه شرمونه خدای وشرمول. ممبرانو ته یې وګوره، سینیټرانو ته یې وګوره، خبرو ته یې وګوره. یو امریکنی دلته راغلی پاکستان ته چې وطن ته لاړو، ویلې ما خو خدای نه منلو خو په پاکستان کې مې څنګه؟ ویلې سړی پکې نشته او ملک چلیږي، سړی پکې نشته او ملک چلیږي. معلومیږي دا چې یو بل ذات داسې شته چې هغه دا ملک چلی. قسم په خدای که مونږ کې سړی شته په هر یو منصب باندې چې ګورې د هغې اهل نه دی ناست، په هر یو منصب. اول دې ته تاسو خیال وکئ، دې ته سوچ وکئ. په یو دفتر کې ځای خالی شي د جونیئر کلرکۍ دپاره چې کلرک برتی شي تنخواه 2000 روپۍ وي، نو هغې دپاره معیار څه دی چې دا کلرک چې دی یا به اف وي یا به بی وي، یا به 12 پاسي یا به 14 پاسي، اله به جونیئر کلرک جوړېږي. داسې ده که نه ده؟ سپایي چې برتی کېږي 10 پاس بی، چپړاسي چې برتی کېږي 10 پاس بی. په پاکستان کې وګوره چې ممبرای ته ودرېږي که اوس یې خره هلته تړلي او دی د خرو نه راولي او دلته یې ودرې نو وله برېدی شي. دې دپاره هېڅ قانون نشته، یعنې خره ممبر کېدی شي. وزیر که اوس دې صاحبه د جارونه راوچت کړی یو ممبر شو، اب هم وزیر جوړ شي. دا د هیلث وزیر دی او دا د ایجوکیشن وزیر دی او دا د لا وزیر دی او دا د پلانی وزیر دی. هېڅ معیار هغې دپاره. نو مغه ټکه زما یاد لرئ چې زاغان کې ناسته په سر د سر توتیان کې لاندې د ځان ویرونه کوي. زاغان کې ناسته په سر د سر توتیان کې لاندې د ځان ویرونه کوي. رزلان پاسی عبدالعظیمہ په شریفانو اعتراض نه کوي. مغه خبره
چې په هر یو خاخ باندې ګوره زاغ ناست دی، په هر یو خاخ. بیا دوی کوي څه؟ هر یو سړی بیا خپل کور جوړوي، خپل ځان جوړوي. ته ګوره یو سړی چې د اقتدار په منصب باندې کینی نو خو د ټول ملک مشري کنه ده. اوس هغې څه چل کوي بیا چې هغه خلکو له مراعات ورکوي چې چا دله ووټونه ورکړي دي. کم خلک چې دله ووټ نه دی ورکړی هغه د لوږې مریم په خوله کې ورته متیازې نه کوي. اوس دې دپاره خو د حضرت عثمان ایمان پکار دی کنه. حضرت عثمان چې یو منصب به خالی شو، یو سیټ به خالی شو، هغې دپاره به دوه امیدوارانو، یو به د دشمنو او یو به رشته دارو. ده به دا کتل چې دا سیټ چلولی څوک ښه شي، دا دشمنی ښه چلولی شي او که دا رشته دار یې ښه چلولی شي. نو چې دشمن به ښه چلولی شو په سیټ به دشمنو لګولو. نن چې دا بیې خپلې که د دنیا غل او ټګ او بېایمانه په لوی صاحبه بازګل په کوتک به ناست دی او چې دا بیې خپل نه وي خدای به دې کور دغه پلار او نیکه هم ورپسې وراني. نو نن پاکستان چې کوم بحران نه تېرېږي لګیا دی، الله دې خیر کوي چې انجام دی څه او کېږي بس. نن د پاکستان قوم د دې قابلو نه خطو او نه د دې اهلو خطو چې دوی خپل ملک راټینګ کړي یا د خپل ملک خدمت وکړي شي. دا د دې قابل نه دي، دا اهلیت دوی کې نشته. که خدای ته دې قوم رجوع نه کړه دا تباه دي، نور به تباه کېږي، نور به تباه کېږي. تاسو به وګورئ د اتیانو په جنگ کې چیلي او چرګان کوچلاویږي که نه کوچلاوي. نن ستا په ملک کې د اتیانو جنگ دی، د ځان خیر غواړئ چې ستاسو انجام بچئ. هغه کم شی دی چې ستا په ملک کې کم دی، قسم په خدای دی. کاروباري نظام بالکل تباه دی. چادري والا چادري ته ناستي او جاړي، دکاندار تلې ته ناستي او جاړي. بیا بېروزګاري وګوره په ملک کې اسمان سره خبرې کوي لګیا دی. نو د دې قوم به څه کېږي؟ د دې ملک به څه کېږي؟ علاج بل نشته، علاج بل نشته سوا د دې نه چې تروټ قوم چې دی هغه خدای ته رجوع. نن ستا ملک کې ګوره دا کیسې ځای په ځای دا ډرامې دي چې وګورئ که نه د ریوند اجتماع باندې بارانونه وشو او خدای څه تسنت د ریوند په اجتماع باندې باران شو، هغه رحمت و. د ریوند اجتماع دپاره چې کوم سکیم جوړ درته پته. نن په ملک کې تاسو وګورئ مولانا حبیب الله مختار په موټر کې پیکوړه کېدی شي، نو ریونډیان په ریوند کې نشي پیکوړه کېدی. دا څه چې وشو دا خدای اسباب جوړ کړه دې دپاره چې دلته څه چلو نشي. نن بل ملکونه چې کوم ته مونږ ماما وایي او هغه لوی ماما زمونږ چې دی هغه امریکا ده. ته اوس وګوره په عراق پسې بیا راغستې ده. هلکه عراق تا نه ست شرم در اړولی دی. خدای دې تباه که چې تباه شي، خدای دې هلاک که او خدای دې د صفحه هستی نه میټاو که. خل عراق تا ته ویلي څه دي چې نه دا ټول یورپ ممالک چې دي هغه بیا عراق ته یو شوي دي. په اسلامي ملکونو کې خو عراق یو ملک دی چې هغه نر دی، یو صدام حسین دی او یو کرنل قذافي دی چې هغه ورته نیغ دی چې سر به کټ کو تیکه تیکه به شو خو امریکې ته به سر ټیټ نه کو. نن دا ټول اسلامي ملکونه چې دي لاړ شي کلکټن ته سجده وکړي. د دې داسې مثال دی لکه زمونږ په وړوکوالي کې په دې جوګنشاه کې یو ګوردواره وه، د جوګا سنګ ګوردواره به یې ورته ویله. نو دا سیکان به سهار روان وو، د دې ښځې به روانې وې اختیاب لختې ګوردوارې ته. تپوس به ترې چا وکړو چې کدھر چلی آئیں؟ نو ښځې به ورته وی چې ګوردوارې چلیا متھا ټیکنه تنګي لګولو ته ګوردوارې ته روان یم. نن زمونږ لویه ګوردواره چې ده هغه امریکا ده، امریکې ته متھا ټیکن دپاره لاړ شي او وایي چې جي دا نن چې څه کلیش تا په ملک کې روان دی دا ټول د امریکې سازش دی. چا به په تنګي لګول کې لږ تاخیر کړی که نه. نو عزیزانو عرض مې دا و چې دوه خبرې دي. یو چې ټول پاکستانی قوم متفقه طور ویلي نه چې د لوږې مړه ښیو خو مونږ امریکې سره دوستي کول نه غواړو، د لوږې مړه ښیو. دویم دا چې برسر اقتدار الله ته سوال وکړي چې خدایه هغه سړی راولي چې تا نه یریږي. نن د یو یو پیسې دپاره او د یو یو روټۍ دپاره په کتارونو خلک ګرځي او خیر غواړي. نن ستا د ملک د وزیرانو د یو یو بنگلے 35 लाख रुपए मावार खर्च थे. न हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और घर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. वही माता द खावर तेल डीवा न मिलाएगी
او د پیر صاحب کور کې چراغان بل ستا کور کې چراغان لګېدلې او ماته د خاورو تیلو ډیوه نه ملاویږي. خیر زه د ملک مساوي حقدار نه یم، د ملک دا خزانه تا سره زما مساوي شریکه نه ده. نو دې وجه نه عزیزانو چې دا خلکو ته هسې ځان ستړی کول دي او خدای دې پرده ساتي. په ایمان درته یم که د دومره سخت وخت کې او دومره سخت کلیش کې دا 10-15 ورځې وشوې د دې قوم اصلاح نه ده شوې. والله اوس هم زه ګورم په لارۍ کې ښځې او هلکان ناست دي او دوپړی مارې ځان سره ایښي او ګډي بېګام یو لاره تېره شوه، ښځې پکې ناست وې، ښځې لاسونه پړکول او دوپړی وار. ما چې ورته داسې وکړه ما د خدای پاک په ځای پېژندلي دي، زه خدای یم بیخ بنیاد مال ورپسې وباسي. یو کابلی ملا و د یو سړي جنازه یې وکړه، مونځونه یې نه و کړي. نو مونږ ورته وایو چې کابل استاد دا دې څه وکړه، د خو مونځ نه دی کړی. زه یې ورک شئ مړه ما یې څه په اودس کې جنازه کړې، خدای راستي چې هلې تازه غول مې کړي او ورغم جنازې ته یې ودرېدم. نو هسې زه چې دې قوم ته ګورم که نه زه یې ورک شئ خدای یم بیخ هم ورپسې وباسي. مزدوري به کوي مزدوري او چې واده او مړی او دا پکې راشي صاحب د جامو نه به بار شي. هغه ورځ دلته په دې بالا مڼی کې واده شوی د 6 ډمې پکې ګډې کړي. پخوا خو به یوه ډمه وه که نه، زمونږ په وړوکوالي کې به یو ډمه وه، کله کله به مونږ هم تماشې ته ودرېږو. اوس 6 د اخبارونو ته روزانه وګوره په سر د ایک باندې د ملک اعلی ترین ډمې فوټو یې کتړې ویښته یې داسې په دا اخبار مونږ کور ته یوسي چې ډمه داسې وګوري نو زمونږ ښځې وایي چې وایي دا زه څه بلا والی یم چې زم داسې نن ستا د ملک اخبارات چې دی ښځو له ترغیب دا ورکوي چې ته دا په کور کې ولې ناست دی، داسې ډمه کېږي ولې نه. دا زمونږ ملک دی او دا زمونږ وطن دی، نه خدای دې پرده ساتي چې څه به کېږي. نو دا قوم د هدایت نه وتی دی. د دې قوم چې کوم هدایت کوونکي دي، کوم خلک چې ورته هدایت کوي، قسم په خدای دی چې هغه د دین نه زیات په نالت دي، هغه د دین نه زیات دي. مړه نو د دنیا په تاریخ کې وګوره چې د لور د واده چا کارډونه چاپ کړي دي چې راشي زما د لور واده دی. نن ملیان داسې کوي ځکه چې غوړ شوي دي، ساربه شوي دي، مال و دولت ورسره ډېر راغلی. زه یم چې د زوی په واده کارډ چاپ کي که نه هم چې لاس مې ترې غوڅ کړی. نو دا قوم دی عزیزانو، خپله سوچ ورته کوئ او فکر کوئ څه چې کېږي مونږ سره ډېر ښه کېږي. دا خدای زمونږ ډېر ښه دی چې په ژوند هم ښکرونه نه کوي او په ژوند هم لکۍ نه کوي او په ژوند هم په څلور بول نه کوي. زه درته ایماني یم چې معنوي طور اهل الله دا لیدلي دي. جومات یو بزرګ ته وښودو، لاس یې په دې مخ ورته راښ کړو، ویې وګوره دې جومات ته. چې جومات ته یې وکته څومره خلک چې په جومات کې څوک سپي وو، څوک خره وو، څوک میلوګان وو، څوک ګیدړان وو، چې مصلې ته یې وکته د خنزیر په شکل. دا منظر مولانا احمد علي لاهوري مولانا شمس الحق افغاني ته په سترګو ښودلی. نو معنوي طور مونږ د سړي زامن یو نه. اوس دې ټکي ته هم لږ سوچ وکئ چې که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم، په معنا کې د چارپایو په حساب دی. ته خو وګورئ کوم سړی چې شپه ورځ کړتېږي ډینګرې سپی داسې وي که نه وي؟ سپی داسې وي که نه وي؟ نو تاسو په دې سړک وګورئ چې څنګه چا به ویلې څه نه وي، بیا به ټغې وایي سپی داسې وي که نه وي؟ نو په دې سړکو تاسو ګورئ دا معنوي طور څو سپي دي. ولکه غلی روان اوسه که نه کور دې د میردین جومات شه. خدای دې هلاک که چې هلاک. خو بیا که ګیرو والا ګورې صاحب دلته بار یو مټیوي والا دی، هغه دغه خرڅوي دا چنچڼې غوندې دي که څه شی دي دا دومره اوږده اوږده څه دي یم خورې دي. ښه هغه به په دغه کې والي او یا څه چپ شه هغه یو ګیره به دا خو داسې کېږي یو مرسره به ټېرې بیا ته بني ادم په لاره تلې د سړیتوب نه دي، مجلس یې د سړیتوب نه دی، ناسته یې د سړیتوب نه ده. وختي یو سړی راغی څه له راغلی مال ویل دې هسې په دې لاره تېرېږم مال چې ده سره لږ ګپ شپ لګوم ما روانېږه دا زه ګپي یم څه ځه لار لنډه وه ویل نه صاحب مجلس روانېږه درته یم گپ شپ لگو تو گپ نہ پیدا ہے. دی زباں حق میں ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. تعالی خدا جب خدا دل درکړي چې زمال دی محبوب صفت کوا
تندې چې پسمه کولګې نو ته په چې خدای تندې می تا ته لګول زړه می جناب محمد رسول الله ته قران کې راځي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ یاد کړئ هغه وخت چې ما پتا سو دریاب سیرې کو وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ او غرق بکړو فرعون سره د آل په دریاب کې وانتم تنظرون او حال دا دی چې تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ او ورتم کته فرعون आवाज وکړو چې आवाज وکړو چې موسی استغفر منما کما بچکول شي که اوس می بچکول شي نو منما موسی علیہ السلام ورته وی چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس پیمانه شوي اوس پیمانتیا څه سود نه لري قوم تباشو غرق شو او د لاش ته حکم وشو دریاب ته چې د دغه بدن چې دی دا به نه غرق او نه به ختمه دا به تر قیامت پورې محفوظ پروتي لتكون للعالمین نذیرا چې د عالم لپاره دا یو عبرت هغه د فرعون د لاش اوسم په مصر کې پروت دی چرته چې فراعنه پراته دي ا تصویر ما ته د مصر نه چا راوړی دی اریان بشي چې ورته وګوري زما عزیزانو خبره مې دا کوله چې تاسو هر ورځ د الله هر کار چې دی هغه حیران کون وي همدغه انور دی همدغه سپوږمۍ ده همدغه اسمان دی همدغه شپې دي همدغه ورځې دي نن نه پرون نه بل ورځ ابل نه بل ورځ یا په دې ملک چرچا وا چې نواز شریف باری منډیټ واغستو او د پاکستان وزیر اعظم شو وکنه باری منډیټ نن سره دا باری منډیټ نه نن یو بیان دی چې سور لس کروڑ عوام د پاکستان چې دي دا ما سره دي سره دا سور لس کروڑ مرګرو د یو عدالت جج ته پیش کړی دی کنه ها پیش کړی دی کنه سور لس کروڑ فوج ور سره دی او یو جج دی د عدالت ورته چراش ځان ته پیش کړی دا دې پورې درته وایم چې په دنیا کې هیڅ طاقت ګوره داسې نه دی چې پاغه تنازع هیڅ طاقت داسې نه